لکه په اول د سوره آل عمران کې الف لام میم چې په دې کې دغه میم بالکل ساکن دی او بیا به حمزه چې دا د الله لا اله الا هو دا وصلی او قاری غواړي چې دا وصل کی نو په دې کې به بیا دا حمزه چې وصل کی نو په دې کې چې دا الف لام میم الله دا په زور باندې په فتحه باندې به وصل کیږي خدا چې په فتحه وصل کیږي نو دا د فکر ونه کړی شي چې دا میم ته زور ورکړی شو یعنی میم مفتوح شو میم ته فتحه ورکړی شو دغه په خپل چې حمزه حذف کیږي یعنی حمزه به حذف شي او د حمزه فتحه به پاتې وي نو میم ته به د وصل لار پیدا وي چې میم څرنګه د حمزه په وصل سره مخکې لاړ شي میم په خپل اغل ته طبيعي مد په وصل کې هم کیږي هغه مد چې دی مخفف حرفي هغه به کیږي هغه مد مخفف حرفي به په اصلي صورت کې کېدای شي لکه من خو حق خدا دی چې باید داسې ولوستای شي الف لام میم د مد په کولو کې به مخفف مد هم نه پاتې کیږي بیا به ولولو الله لا اله الا هو الحي القيوم دلته مې ولید چې حمزه فتحه پیدا کړه او فتحه لري د الله جل جلاله په مبارک اسم کې او بل دا چې کچره او غواړي او قاری چې دا وصل کی نو هغه به بیا په میم به فتحه ناراضي هغه فتحه د حمزه چې دا هغه به په وصل او غرزيږي او حمزه به حذف شي ولی هغه مد چې دی کوم چې مد حرفي دی مخفف په میم کې هغه مد به د وصل په حالت کې هم کیږي ځکه چې میم دلته بالکل ساکن دی نو چې ساکن دی سکون دی اصلي د میم به هم ادا شي او حمزه به داسې وصل شي چې فتحه به موجوده وي او دا فکر دی ونه کړی شي چې میم دی مفتوح شي لکه الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یعنی داسې دی وکړی شي چې اغل ته دی په آخر کې د مد لپاره چې کوم اندازه ده نو د حرفي مد مخفف هغه اندازه به په وصل کې هم وي مد عوض هر کله چې داسې یو کلمه راشي چې د هغې کلمې په آخر کې فتحه وي یعنی تنوین د فتحې وي او په هغې باندې وقف وشي نو بیا به په هغې صورت کې تنوین په الف باندې بدلیږي چې دې مد ته مد عوض وایي او په اندازه د یو الف مد کېږي هماغه یو الف چې دی نو د وصل په حالت کې به تنوین واورئ چې تنوین څه اوازونه لري او بیا به د وقف په حالت کې واورئ لکه تنوین لك عليما حكيما غفورا رحيما توابا ولدا وس په وقف راوړو چې دا دلته دریګو وقف کو بیا به داس کیږي حکیما علیما حکیما غفورا رحیما توابا مد بدل هغه مد توایي چې حمزه او حرف ته مد په یو کلمه کې راشي ولې شرط پکې دا وي چې دغه حرف ته مد چې کله د حمزه سره راځي نو په نور مدونو کې داسې وه چې حرف د مد به لومړی وي او حمزه به ورپسې وي لکن په دې ځای کې داسې ده چې حمزه به اول وي او حرف د مد به ورپسې وي لکه آدم څرنګه چې دا آدم وو خو دغه حمزه په الف سره بدله شو او دا قانون هم دی چې دو حمزه په یو ځای کې نشي جمع کېدای په یو کلمه کې نو د دې په وجه باندې هم دغه ده چې وروستنی حرف مده ګرځي یعنی په الف بدلیږي
ان د رستنۍ حمزه په الف سره بدلی لکه آدم ایمانا اوتو العلم. هم دغه وجه ده چې دغه حرف چې دوهم دی دا به مد شي، نن د حمزه پسې هغه به په الف بدل شي، نو بیا به دې ته وایي مد بدل. مد عارضي هر کله چې په آخر د کلمې باندې وقف کیږي چې د هغه ما قبل حرف موقوف الیه یو د مد د حروف څخه وي، پس په هغه صورت کې بنو مد عارضي صورت نسی. او جائز دی چې په دې کلمه کې نو جائز دی چې په مقدار د 3 الف مد وشي یا په مقدار د 2 الف مد وشي یا په مقدار د 1 الف. وجه اول یعنی اول وجه په اندازه د 3 الفو طول او کول د مد په اندازه د 2 الفو توسط ته توسط وي، او په اندازه د 1 الف د مد کول دیتا قصر وایي. په دې 3 وجوه کې یعنی په دې 3 وجوه کې طول بهتر دی. د هغې نه وروسته توسط چې 2 الف وي او یا د هغې نه وروسته 1 الف یعنی قصر په خلاف د لین باندې لري. یعنی منظور دا دی چې په قصر یعنی په عارضي او په لین کې خبره دا ده چې کله چې عارضي مد کیږي نو آلته به طول اولاوي، او کله چې لین وي نو په لین کې به قصر اولاوي. یعنی په عارضي کې طول یعنی 3 الف اولا دی او په لین کې 1 الف یعنی قصر اولا دی. او وجه د تسمیه د دې مد په عارضي مد باندې دا ده چې د وقف په کولو سره په هغه باندې سکون عارض ګرځیدلی دی، چې په حالت د وقف کې په مد باندې سکون عارض ګرځیدلی دی. یعنی سکون اصلي نه دی بلکې په سبب د وقف د کولو سکون په هغه باندې عارض ګرځیدلی دی. او د دې عارضي مد مثالونه دادي لکه حساب، قدیر، تکفرون. مد فرق عبارت له هغه مد څخه دی چې د تأکید په خاطر په استفهام کې او د من څخه د وړلو ګمان د خبر څخه راځي، یعنی په واسطه د دغه مد سره د استفهام او خبر تر منځ فرق کیږي. او دغه مد په ټول قرآن کریم کې 4 ځای راغلی دی، چې 2 ځای په سوره انعام کې هغه کوم چې قل الذکرین دی، یعنی قل الذکرین و د دې په واسطه به دغه دوهم همزه په الف سره بدله شي چې قل الذکرین شي. دریم ځای په سوره یونس کې دی چې قل الله اذن لكم دی، او 4م ځای په سوره نمل کې دی الله خیر اما یشرکون. بل مد تمکین دی. مد تمکین عبارت دی له 2 یاګانو څخه، هغه یاګانې دي چې اوله یا مکسوره او دوهمه یا ساکنه وي. هغه داسې یاګانې دي لکه حییتم او نبیینا. باب دی په بیان د های ضمیر کې که چرته ما قبل د های ضمیر څخه کسره او یا ساکنه واقع شي نو په دې حالت کې به بیا های ضمیر مکسوره وي لکه به الیه، مگر په 2 ځایونو کې به مضموم وي چې حالته به اشباع نه کیږي. اول د کهف په سوره کې کومه چې په کلمه د وما انسانیه الا شیطان کې راغلی، او دوهمه
د فتح په صورت کې کوم چې کلمه د علیه الله ده، هغه ځکه چې ضمه د دې های ضمیر په دې دوو کلمو کې اصلي ده، او په نورو دو لفظونو کې های ضمیر ساکنه لوستی شي. اول یعنی اول د ارجح په کلمه کې، او دوهمه د فالقح په کلمه کې. هغه ځکه چې دا دواړه کلمې معتل دي، نو له همدې کبله حرف علت حذف شو، او های ضمیر د هغه قائم مقامه وګرځېده. کما قبل د های ضمیر څخه نه کسره او نه یای ساکنه وي، نو په دې صورت کې به های ضمیر مضمومه وي، لك له رسوله منه اخاه رأيتموه. مگر په کلمه د ويتقه کې به های ضمیر مکسوره وي، اگر چې د حفص رحمت الله علیه په روایت کې کاف یعنی قاف ساکن دی، لیکن په اصل کې قاف مکسور دی او یا ساکنه. ولی څرنګه چې حفص رحمت الله علیه همداسې فرمایلی چې ويتقه، نو دلته های ضمیر مکسوره ده. د همدې لحاظه د قاعده کلیه لکبله های مکسوره های ضمیر مکسوره وګرځیده. که چرته ما قبل یا ما بعد د های ضمیر څخه متحرک وي، نو په هغې صورت کې به بیا د های ضمیر حرکت په اشباع سره لوستی شي، لکه به، له، معه، ربه. او که چرته های ضمیر مضمومه وي، نو ما بعد به د هغې ها څخه ووې زائد راسي. او که چېرې های ضمیر مکسوره وي، نو وروسته یې یا یې ساکنه راځي، مگر په کلمه د وان تشکروا یرضه لکم په دې ها کې به اشباع نه کېږي، چې دا قسم ها په ټول قرآن کریم کې په یو ځای کې موجوده ده. په اصل کې دغه کلمه یرضاه لکم وا په سبب د ان شرطیه باندې الف ساقط شو، نو د اصل په خاطر دلته مد صلن نکی. او کچری ما قبل او ما بعد د های ضمیر ساکن وي، نو بیا په هغه حالت کې های ضمیر په اشباع سره نه لوستل کیږي، لکه منه يعلمه الكتاب او داس نور. مگر په کلمه د فيه مهانه کومه چې د فرقان د صورت په 9 آیات کې ده، نو دا کلمه په نزد د حفص رحمت الله علیه کې یعنی په روایت کې په اشباع سره لوستی شي، یعنی نه به لولو چې فيه مهانه، بلکې لولو به فيه مهانا، یعنی دا شاذ کلمې دي. د دې کلمې په های ضمیر کې به په سکون سره وقف کولی شي، یعنی داسې به کوو کله چې وقف کوو، یعنی منظور د دغې ها نه ده چې فيه دلته به درېږو، نو پروا نه کوي. ولې فيه مهانه دې ته یو حق خپل ورکړی شوی دی چې حکم شاذ لري. لیکن وقف بالاشمام او وقف بالروم، یا وقف بالروم او یا وقف بالاشمام، په دې کې مختلف فيه دی.
ګرچې د بعض علماو په نسبت باندې وقف بالروم او وقف بالاشمام په هر حالت کې جائز دی، مگر په نزد بعض نور علماو چې هر کله ما قبل د های ضمیر څخه و مده او یا مده یا زما او یا کسره نوي، نو بیا په هغه حالت کې وقف بالروم او وقف بالاشمام جائز وي. لك اجتباه وهداه، يعني اجتباه وهداه دارنګ وقفونه. او په نور ځایونو کې اشمام او روم جائز نه دي، لك عقلوه به فيه يرفعه، او دغه مذهب خوښ کړی شوی مذهب دی، لکه څرنګه چې علامه شاطبي رحمت الله علیه فرمایلی دي وفي الهائل اضمال قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أوما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. يعني بعض علماء په های ضمیر کې د شتوالي د روم او اشمام څخه انکار کړی دی، او بعض نورو روم او اشمام مطلقاً په هر حالت کې جائز ګڼلی دی. باب دی په بیان د ها السکت کې. ها السکت د ساکن ها پر رسم سره لیکلی شي. حفص رحمت الله علیه دغه ها کومه چې ها السکت ده په حالت د وقف او وصل کې ساکته یا ساکنه لوستلې ده. دغه ها السکت په ټول قرآن کریم کې 9 ځایه راغلې ده. کلمه د لم يتسنه، يعني کلمه د لم يتسنه کومه چې د بقره د سورې په 259 آیات کې راغلې ده. دغه هاګانې به همیشه په وقف یا په وصل کې دا به ساکنه لوستل شي، يعني لم يتسنه په وقف کې وانظر الى حمارك، او بیا په وصل کې لم يتسنه وانظر الى حمارك، يعني نبشي لوستای چې های ضمیر شي، دا به نه لوستای شي چې لم يتسنه، هیڅ کله به داسې نشي کېدای. لم يتسنه وانظر الى حمارك اقتده، کومه چې اولئک الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده قل لا اسالكم، ووصل کې بم داسې کېږي. کومه چې د انعام د صورت په 90 آیات کې راغلې ده. کتابیه په دې کلمه کې 2 ځایه دغه های سکت د الحاقه په صورت کې په کتابیه کې راغلې ده. د حسابیه کلمه هم 2 کرته، يعني په 20 او 26 آیات کې د صورت الحاقه راغلي دي. د مالیه په لفظ سره دغه کلمه کومه ها السکت لري په 28 آیات کې راغلي ده د صورت الحاقه. او د سلطانیه په لفظ سره چې په کومه کلمه کې چې راغلي ده دا هم په سوره الحاقه کې ده چې د سوره الحاقه 29 آیات دی. ماهیه په دې کلمه کې هم ها السکت ده، او د القارعه د صورت په 10 آیات کې راغلي ده. یعنی منظور دا چې دغه ټول ها چې موږ لولو دا په وقف او وصل کې ساکت لوستای شي. يعني لم يتسنه وانظر إلى حمارك فبهداه مقتده قل لا أسألكم، أو يا مالية كتابية حسابية دا طول
حامیه دغه سه په سوره القارعه کې چې کومه ده، یعنی دغه نه هادي چې دا ها سکت دي او دا به د وصل او وقف په حالات کې ساکت لوستای شي. په کلمه د مالیه کې دوه وجه جایز دي چې حکما خو اولها دائما و ابدا همیشه یعنی ساکته ده و ساکنه ده، لكن څرنګه چې مجبوره مثل د دې راغلی دی ها متحرکه، نو امدغه وجه ده چې دوهمه ها یا اولها د دې څخه خلاصي نه لري، نو که ها په ها کې ادغام شي کومه خبره نشته، خو حکم هم د ادغام امدغه دی چې یعنی حکم هم د ادغام دا دی چې اول حرف به ساکن وي. نو دلته هم همغه های اوله چې ده کوم چې ها سکت ده دا ساکنه شو، نو که وخت متحرک ها سره مدغم شي هیڅ کوم تاثیر نه پریوزي، ځکه چې تاثیر په هغه باندې نه پریوزي، ځکه چې هغه خو نو همغه اول کې چې څنګه ساکنه و ساکته و همدغه په سکوت کې واقع شو، او دوهمه متحرکه شو لکه مالیه هلکه مالیه هلکه، ځکه ها ده ها تاثیر نه خرابوي، که کوم بل حرف وای په هغه کې مدغم شوی وای نو دا به د اول ها تاثیر خراب کړی وای، نو دلته چې ها په ها کې مدغم شي هیڅ پروا نه کوي، او دا چې دی دغه اظهار ول د ها چې دی په د اول ها چې دی هغه به بیا د وقف په حالت کې په سکت کې اظهاريږي لکه مالیه، او دلته چې ها ورپسې د هیڅ تاثیر په اول ها نه پرې باسي، نو امدغه خبره ده چې حواله ها به یعنی ساکته وی او دوهمه چې متحرکه شي ها په ها کې راغله لکه مالیه هلکه مالیه هلکه، نو ها په ها باندې تاثیر ونکړ، دوهمه ها متحرکه شو ولی اوله ها پاتې شو، خلاص همغه ساکنه او ساکته پاتې شو. ان شاء الله باب دی په بیان د اجتماعي ساکنینو کې. هر کله چې دو ساکن حروف خپل په یو ځای کې جمع شي نو دغه اجتماع د دې حروف په اجتماع ساکنین باندې یادوي. اجتماع ساکنین په دوه ډول دي. اول اجتماع ساکنین على حده، دوهم اجتماع ساکنین على غیر حده. اول اجتماع ساکنین على حده دې توایي چې حرف اول ساکن او د حروف مده څخه وي، او دغه دوړه ساکن حروف په یو ځای کې واقع شي لکه دابة الآن. دوهم اجتماع ساکنین على غیر حده دی توایی چې اول حرف ساکن وی لکن هغه حرف د مده حروف څخه نه وي، یا که اول حرف ساکن وی او یا د مده حروف څخه هم وی، خو خبره دا وی چې دغه دواړه حروف بیا په یو کلمه کې واقع نشي، نو بیا به اجتماع ساکنین علی غیر حده شي لکه آتوا الزکاه یا لیتنی اتخذت. نو په دغه حالت کې به بیا حرف د مد چې دی حذف کیږي، او که چېرې اول حرف د مده حروف څخه نه وي نو اول حرف به مکسور لوستی شي لکه قد اقترب لو استقاموا ان ارتبتم او داس نور. کله چې اول حرف د میم ساکن وي او دا میم د جمع میم وي نو په دې حالت کې به د میم حرف مضموم لوستلی شي لکه علیکم الصیام، یعنی په دې حالت کې د غمیم د جمع دی او خپل ساکن دی، نو دا چې کله ساکن دی د لپاره بل حالت نشته، دا نو الصيام دا به دغه حمزه چې د حذفيږي نو دا به د ما قبل ته تابع ګرځي، علیکم الصيام بلوستای شي.
که چرته وروسته د من د حرف څخه یعنی د من د کلمې څخه وروسته کوم حرف وي چې هغه ساکن وي او راشي، نو په هغه حالت کې به بیا د من د کلمې دغه نون چې کوم دی دا به مفتوح لوستی شي. فمن الله. همدغه رنګه میم چې کوم دی په الف لام میم کوم چې په سر د سورې آل عمران کې دی، نو الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم، دغه میم چې دی کې دوه وجهې دي، او د دې لومړی وجه خو همداسې ده چې دغه میم خو همیشه د مقطعات او د حروف چې دي دا ساکن نیږي، لکن په دې کې داسې وجه دي چې په دې کې د وقف او د وصل وجه ته یعنی جواز ورکړی شوی دی. خو دا به بیا هم داسې لوستی شي چې دغه وجوه باید په داسې شکل ولوستی شي چې په دې کې دا د میم کوم مد چې دی دغه مخفف مد، نو دغه مد به په هر حالت کې اختیار کولی شي، یعنی دا مد به لوستی شي، لکه الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم، او بیا کله چې په دې باندې وصل کوو په دې کې به هم د مد مراعات کوو، دا د مد مخفف، یعنی لولو با الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم، یعنی په دې کې دغه میم چې دی دا مفتوح نه دی او دا بالکل ساکن دی، لیکن دغه حمزه چې ده دغه حمزه به حذف کوو او دا به بیا د وصل په حالت کې یو قسم فتحه ورکړو، ولې مد به یې د منځ نه وو کوم چې مد مخفف دی. او په بئس الاسم الفسوق کې چې کومه کلمه ده هغه هم د اجتماع ساکنینو په خاطر هغه داسې نشو لوستی چې لکه دا په اصل کې دغه کلمه د بئس الاسم الفسوق ده، ولې داسې ده څرنګه چې دوه سکونه ما قبل و ما بعد په کوم حرف باندې راشي نو یو به په کسره تبدیلیږي، لکه دلته چې لام په کسره سره تبدیل شوی دی. دا په حقیقت کې بئس الاسم الفسوق دی. نو اوس دلته دغه د دوه حرکاتو لاندې راغلی، دغه هر حرف ته حرکت یو حرف د بل د حرکت یعنی دا د سکونو لاندې راغله، نو کله چې راغله چې حروف ساکنین شي نو د دوه سکونو ترمنځ چې کوم حرف راځي بیا هغه په حرکت یې په کسرې سره ورځيږي، لکه بئس الاسم الفسوق کې وایو چې بئس الاسم الفسوق، یعنی په بئس الاسم الفسوق بعد الايمان چې دی یعنی بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، هم دغه رنګ دا د الايمان په شکل بعد الايمان باندې نشو لوستی، نو بئس الاسم الفسوق بلولو، یعنی بئس الاسم الفسوق بنلولو ځکه یا بئس اسم الفسوق بنلولو ځکه آلته هغه لام ساکن چې دی هغه د قبري د حروفو څخه دی، نو په دې وجه باندې منګه دغه بئس الاسم الفسوق یعنی بئس الاسم نشو لوستی ځکه چې باید دا حرف راشي، نو دا د من وړل کېږي نه بیا